خو ډېر غواړي. اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم ځکه داسې انجري سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د همسترینګ په انجري باندې پوهېږي. نو ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. نو که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وی په اخره کې. لوبه خو ماشاءالله ډېر زبردست و، شولکانو ډېر ښه فایټ وکړو، ډېر ښه کرکټ وشو. بس بدبختانه چې موږ یو څه موقع د لاسه ورکړلې، د هماغې د وجې نه هغوی اډوانټیج واخیستو او د لوبې اخره کې وګټله. نن د لوی ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه، په دې اړه مینوال ته څه وایي؟ د ټولو مینوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړي دي، خاص کر ما ته، او بخښنه هم ترې غواړم ځکه خدای شته دغه اخرنۍ ونډې زما داسې ارمان نه و چې زه لاړ شم. ډېر دردونکی، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ چې سره که ما غوښتو هغه شانتې ونه شو. شاید که زه جوړ وای او دغه خپې را سره یاري کړی وای، دغه همسترینګ راته نه شوی، شاید دغه د میچ ریزلټ بیخي بدل وای. خو بیا هم زه د مینوالو نه د افغانستان د خلکو نه هم مننه کوم او هم د زړه نه ترې بخښنه غواړم چې په دغه لوبه کې ما نشو کولی چې ما نور بالینګ کړی وای. دوه نړیوال جامونه ته ولوبول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو زده کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي، رسوي، به څه به کوئ د نه وروسته؟ حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی ځکه خپل شلوریزه کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم هماغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس اوره ما دپاره لږ مشکل جوړېږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډې نور پرېږدم او شلوریزه کوم کرکټ چې دی تر 2020 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښایي. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څه وخت خدای که داسې برابر کړو هغوی سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان دپاره موږ بالران پیدا کړو. دغه روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبې کړي او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حصه وې څومره راځي؟ یاره که رښتیا درته وایم 4 لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای، خو بیا هم لوبغاړو تر خپل خیر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي، خو هغه مومنټم یو که هغه د کیش کړلو لاسته دې راغی که پرېږدې خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه و چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو چې ځکه موږ دوی سره دوامداره میچونه نه کوو. هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ 4 میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټه کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ یې مو نه ګټلو نو سټل هغه یو میچ ته خریدو کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده یو څه ناڅه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب یې